السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی le verbe irrégulier du français، یعنی د فرانسوي ژبې غیر قاعدوي فعلونه. دا دوه فعلونه devoir او recevoir دا څه معنا لري او څنګه په پریزون کې کنجوګي کیږي او څنګه په جملو کې استعمالولی شو، دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. devoir معنا باید او دا devoir فعل په دې شکل سره په پریزون کې کنجوګي کوو. je dois زه باید. tu dois تو باید. il doit هغه باید. elle doit هغه باید. elle جنه یا ښځې لپاره استعمالیږي. nous devons موږ باید. vous devez تاسو باید. ils doivent هغوی باید. elles doivent هغوی باید. او دا devoir فعل په دې شکل سره په جملو کې استعمالو. je dois parler à Julie. زه باید جولی سره خبرې وکړم. elle doit venir aujourd'hui. هغه باید نن راشي. ils doivent partir. هغوی باید لاړ شي. partir یو ځای څخه تلل. recevoir معنا ترلاسه کول، یعنی یو څه ترلاسه کول، یو څه ریسیف کول. او دا recevoir فعل په دې شکل سره په پریزون کې کنجوګي کوو. je reçois زه ترلاسه کوم. tu reçois تو ترلاسه کوي. il reçoit هغه ترلاسه کوي. elle reçoit
Elle reçoit. Elle reçoit. هغه ترلاسه کوي. Elle جنۍ یا ښځې لپاره استعمالیږي. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. مونږ ترلاسه کوو. Vous recevez. Vous recevez. Vous recevez. تاسو ترلاسه کوئ. Ils reçoivent. Ils reçoivent. Ils reçoivent. هغوی ترلاسه کوي. Elles reçoivent. Elles reçoivent. Elles reçoivent. هغوی ترلاسه کوي. او دا recevoir فعل په دې شکل سره په جملو کې استعمالو. Tu reçois un colis tous les jours. Tu reçois un colis tous les jours. Tu reçois un colis tous les jours. تو هر ورځ یو پارسال ریسیف یا ترلاسه کوي. On reçoit trop de publicité. On reçoit trop de publicité. On reçoit trop de publicité. مونږ ډیر اعلانات یا پبلیکسیټي ترلاسه کوو. Nous recevons nos amis pour le dîner. Nous recevons nos amis pour le dîner. Nous recevons nos amis pour le dîner. مونږ ماښام ډوډۍ لپاره خپل ملګري ترلاسه کوو یعنی ریسیف کوو یعنی مونږ کره راځي. Le dîner د ماښام ډوډۍ. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ. چینل سبسکرایب کړئ. زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي.